बुखारी रहमहुल्लाह रवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाई फ़रज़ रसूलुल्लाह ज़कातुल फ़ित्र नबी ज़कातुल फ़ित्र दा फ़र्ज़ करे वो चुमरा ज़कातुल फ़ित्र चुमरा सर सायदा साअ मिन तमरिन यो साअ दे खजूरना औ साअ मिन शईरिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत की दी कुन्ना नुखरिजु ज़कातुल फ़ित्र मिन तआमिन दे खुराकना دین علماء دا دلیل ولا چې په یو علاقې کې کوم خوراک وړل شي د ته قوت البلد ویل شي د خاري خوراک بس دا غویر کول شي ځکه داسې ملکونه شته ځایونه چې په هغو کې هغوی کال سار وریجې خوري بس هغوی د سر سیا په وریجو کې ادا کوي داسې ملکونه شته چې هغوی کال سر دا جوار خوري هغوی د جوار ویر نو مونږ غنم خورو مونږ د غنم ویر کو خو ساعا یو ساعه اوس دا ساعه څومره ده والله موږ په دې باندې چې بعض د حق پرستو کتابونه موږ چا به 2.5 کیلو چا په کم 3 کیلو چا په 3 کیلو تم خبر ورسوه اصل چیز دا څه ده ساعا یو ساعه ده عربی کې یو ساعه چې دا څلور مده ده یو مده هغه څومره ده هغه څومره د لغت او د ډکشنری د عربي کتابونه دي لکه قاموس مشهور کتاب ده هغه د داودی نه نقل کړی ده چې دا اسلام چې دا د دین فطرت ده دین فطرت څنګه ده کته د غره په سر کې په دی باندې عمل کول شي کته په یو ځنګل کې په دی باندې عمل کول شي کته په آباد کې په دی باندې عمل کول شي او چې سړی ده هغه په یو ځنګل کې اوسي داغه سره نه تلشتا نه کانټاشتا او نه ایسا او صاحب دې څنګه ورکي ناغا عبدالسلام بن محمد رحمه الله رحمتا واسعه اوس په دې نږدې دور کې پنجاب کې یو مشهور محدث او عالم اوس وفات شو الله دې په رحم وکړي هغه کتاب یو معمولی وړو کې غونډه رساله ولیکه ما خپل ذهن به باندې کولاو شو او ان شاء الله تاسو به باندې پوهیږئ هغه وایي چې ساعه څومره ده څلور موده مد څومره ده چې دوی سړی چې هغه د لسونه نه ډېر غټ وي او نه ډېر وړوکی وي دا یو لپه راواخلي بس دا یو مد شو څلور لپې د راواخیستې دا د یو کس سرسایه شو اربع حفنات بکف الرجل لیس بعظیم الکفین ولا صغیرهما څلور لپې چې د هغه سړي چې د هغه لاسونه ډېر غټ هم نه وي او ډېر وړکوټ هم نه وي درمیانه سړی ده څلور لپې هغه وایي عبدالسلام بن محمد چې ما خپله تجربه وکړه نو دا 2 کیلو راځي هغه وایي چې کوم دا وربشي دي دا د غنم په نسبت باندې سپکې وي دا به د 2 کیلو نه هم کمې راځي خو 2 کیلو د سعودي نائب مفتی اعظم شیخ عثیمین رحمه الله هغه لیکلي کیلوین و 40 غراما 2 کیلو او 40 ګرام 40 ګرام معمولی شي ده دا لږ فرق ده نو 2 کیلو ان شاء الله دا دی یو کس مکمل هغه سرسایه او فطرانه او زکات الفطر او بیا ابن عباس رضی الله فرمایي د څنګه ابن عمر رضی الله عنه صاع من شعير صاع من تان اتبچا باندې دا على العبد والحر کده آزاد دا او که غلام دا والذکر والانثى نارینه دا او که زنانه دا په دا باندې زکات الصغير والكبير ورکوټه دا او که غټ دا او دومره دا چې کوم کس د چا د کفالت لاندې وي نو دا پلار دا مشر دا به د ټولو چې د چا د کفالت کوي دا غوي هغه فطرانه به دی ورکوي من المسلمین مسلمانانو ځکه یو غلام ده د چا غلام ده او کافر غلام نه ده مسلمان غلام ده نو د هغه طرف نه بم دا مالک سرسیا او فطرانه ورکوي لکه د نافع رحمه الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه آزاد کړی غلام خو د بچو ټولو سرسیا عبد الله ابن عمر رضی الله ورکوي